په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دوه خانیزه منفي در زده کړم. نو ګورئ اوس موږ لرو 65 منفي 23. زه تاسو نه هیله کوم چې ویډیو ودروئ او په یوازې توګه ځان وارزوئ. چې آیا کولی سئ دا سوال حل کړئ؟ ښه، فکر وکړئ، کوشش مو وکړ. اوس راځئ په ګډه یې حل کړو. کومه لاره چې زه یې خوښوم دا ده چې له یویزې خانې پیلوم. نو هغه عدد چې په یویزه خانه کې دي، کوم چې ژیړ رنګ لري، نو دغه خانه چې ګورئ یویزه خانه ده، او دغه بله بیا لسیزه خانه ده. زه به دلته منځ کې یوه کرښه وکاږم چې ښي اړخ ته ستنه ژیړ رنګ لري، او ویلی سئ چې هر څه چې پکښې ښکاري ټول یویزې خانې پورې تړاو لري، او موږ ته ځانګړی شمېرې یوګونې ښیي. او په دا دویمه یعنې کیڼ اړخ ستنه چې ګورئ، په دې ستنه کې ټول عدد په لسیزه خانه کې دي، او موږ ته یو ځانګړی شمېر لسګونی راښیي. 65 له 14 او 5 یوګونو جوړ دی، سمه ده؟ همدارنګه 23 له 12 او 3 یوګونو جوړ دی. یوه لاره چې موږ لرو دا ده چې له یویزې خانې پیل کړو. زه 3 یوګونې له 5 یوګونو څخه بیلوم، نو 5 یوګونې منفي 3 یوګونې 2 یوګونې پاته کیږي. دا وسوه. اوس لسیزې ته ورځو. 14 منفي 12 چې کیږي 14. څو لسګونې؟ 14 چې ومې لیکل. ګورئ چې ځواب یې 42 سو. او یو ځل بیا پام وبوي چې څو لارې نورې هم لرو. موږ کولی سو دا رقم ولیکو چې کولی سو 65 داسې ولیکو چې 14 جمع 5 یوګونې جمع 5 یوګونې. اوس زه دا دلته نسم لیکلی ځکه چې دا د لسیز خانه ده، او دلته هر عدد هغومره لسګونې ښیي، مګر دلته یې لیکلی سم 14. اوس که غواړم 23 ترې بیل کړم، نو معنا یې دا ده چې زه 2 لسګونې ترې بیلوم. څو لسګونې؟ 2 لسګونې. او بیا 3 یوګونې ترې بیلوم، او بیا 3 یوګونې ترې بیلوم. هو، 3 یوګونې ترې بیلوم. ښه، نو پایله به څو سي؟ ډېر ښه، 5 یوګونې منفي 3 یوګونې هغه څه راکوي چې دلته یې لیکلی سم، یعنې 2 یوګونې کیږي، او 14 منفي 2 چې موږ ته 4 راکوي. نو 14 جمع 5 یوګونې منفي 2 منفي 3 یوګونې، د دې ټولو پایله به 4 او 2 یوګونې سوي. هو، 4 یوګونې او 2 یوګونې چې 42 دي. 42 له 4 او 2 یوګونو څخه جوړ دي. نو هیله مند یم چې مطلب مو اخیستی وي.